د ملګری تپوس کړی چې ټوپه سرکول په اسلام کې شته کنيشته د حدیث نه ټوپې ثابت د کپټ کې جواب دار چې ګوره ټوپې په اسلام کې بالکل ثابت دا یو لباس دی په لباس کې موږ شریعت پابند کړی نیو موږ چې پابند کړیو کنه نو موږ د سطح د عورت پابند کړو چې تاسو به عورت چې کم د پټوي یو بل به يهود او نصارا سره مشابهت نه کوي نو ټوپې چې کم دادار مسلمانانو دغي و نه خدا عام طور باندې مسلمانانو ټوپې استعمالي خو لیکن قران حدیث کې دا سندې راغلي چې دا ټوپې استعمالول غوښنه ضروري شی دی او دا لازمي شی دی او کچا په سر نکړي دا به ګناګار وي دا سې کتاب وسره کې څوک مونږ ته یو حدیث یا یو اثر اغه نشي ثابتولې البته مونږ یو چې دا مسلمانانو یو خاصه شعار او یو نخ ګرځیدل دا نو دا استعمالول پکار دي او دا پر خودل دي پکار بدی مسلمانان خیر سخت کار کوي د زموږ مسلمانانو یو کلچر دی یو دغه کلچر دی زمونږه او وسو بعض خلک چې کم دي هغه دا دومره ضروری کړی دا چې سرتور سرڅو کو کومونځو کې وي موزي ورش سرتور څوک ګرځي وای دا انګريز دی او دا يهودي دی پلان دا قسم فتوی لګول دا خطرناک خبره ده البته دا ترغیب خلکو ته ورکوي یو ټوپې په سر کوي ټوپې خشيره مانځکه په سر کوي مانځنه بغیرم په سر کوي پاتې شو دا خبره چې د حدیثونو پټکي ثابت دي ک ټوپې ثابت ده نو پټکي هم ثابت ده ټوپې هم ثابت ده ټوپې هم حدیث کې راغلي ده او دا رګي پټکي هم راغلي دي دا پټکیم چې کومه د عادتول د عربو عادت دا چې یو پټکی په سر کول او کله ټوپې په سر کولې لکه دا مشرکانو هم دا پټکی په سر کول کسن چې په دې وخت کې وګوري چې بعض علاقو کې خلک دا پټکی په سر کوي لکه دا وزیرستان رونه چې کوم دی هغه پټکی په سر کوي د افغانستان اکثر چې کوم دی هغه دا شعار دی چې هغه پټکی په سر کوي حالانکه هغه به یوازې مولیان په سر کوي امیان هم په سر کوي غاړ پټکی والدا د وطنونو د علاقو دغه عادت دي هغه ټیم کې عادت دا چې یو پټکی په سر کول او چې کوم دی سارا پټکی نه پسر کې بلکې و سارا پټکی څو ناشنا غني دغه چې پاره کې چا اوس پټکی ولې هغه څه ناشنا ودی غني عرب کې اوس خلک رومیلونو پسر کوي نو دا لباسونه دی پدې کې تشدد نه پکاره او د هر علاقې خپل خپل لباسي نو احادیث کې پټکی براغله ټوپې براغله دا او کڅوک سرتور ګرځي نو پکار خوند چې وګرځي لیکن ګناګار ته منګه نشویلې